تمامو اختلافاتو د ختمولو او د اتفاق د راوستو دپاره د یا جامع وظیفه که یو انسان راونیسي نو د هغوی به تمام اختلافات ختم شي. که څوک ورسره روان وي هغه به ورسره خمرو شي او د هغوی به په خپل منځ کې اتفاق اتحاد نصیب شي. زما عزتمندو نن د یا جامع یو داسې پاورفل وظیفه درته ښیمه که دا وظیفه هغه کسان راونیسي چې د چا نه سوچ چې کوم دی هغه ته نه خفه شوي او دې غواړي چې دا دوباره ما سره پخلا شي. که دوی د دې غرض لپاره د یا جامعو دا وظیفه راونیسي انشاءالله زر تر زره ورسره هغوی پخلا شي. یعنې د هغوی چې څومره خفګان دی د خفګان د رب العالمین ختم کړي هغه به سره پخلا شي. یا رونه او خویندې دی او هغوی په خپل منځ کې جګړې کوي یا شور کوي یا یو کور دی او په هغه کور کې اختلافات د حد نه سیوا دي. بعضې کورونه داسې پښتانه وایي دا سمه چنګلخانه ده، یعنې هغې نه هر وخت اوازونه چپېږي، هر وخت په هغې کې جګړې، هر وخت په هغې کې شور وي. که د هغه کور والا چې هغې کې هر وخت جګړې کېږي که دا وظیفه هغه کور والا شروع وکړي انشاءالله تمام اختلافات به رب العالمین ختم کړي، تمام جګړې دا به رب العالمین غیبي طور سره ختم کړي او د دوی به په خپل منځ کې اتفاق اتحاد نصیب شي. که رونه خویندې په خپل منځ کې جګړې کوي د هغوی لپاره دا وظیفه راونیسئ د هغوی په خپل منځ کې اتفاق راشي. یا صرف رونه دي او هغوی په خپل منځ کې جګړې کوي نو که دا وظیفه د هغې دپاره راونیسئ نو رب العالمین به د هغوی قوم په خپل منځ کې اتفاق راولي. دې نه علاوه د خاندان خلک دي او هغوی په خپلو کې روان شوي دي او د دغې قوم چې کوم مشر یې هغو ته دا خبره خوښه وي چې یاره د دوی په خپل منځ کې اتفاق راشي، اختلافات د دوی مکمل ختم شي. د هغې دپاره هم پکار دا ده چې دا وظیفه راونیسئ انشاءالله چې د هغې خاندان خلک چې هغه بلکل چې کوم دی ګډوډ شوي وي، خواره واره شوي وي نو د هغوی په خپل منځ کې اتفاق راشي، اتحاد به راشي او هغوی به دشمن ته چې دی هغه یو موټی به وي. نو که د چا په زړه کې دا خواهش وي چې یاره تمام اختلافات ختم شي او د هغوی په خپل منځ کې چې کوم دی اتفاق راشي نو دا وظیفه د راونیسئ انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت سره به د هغوی تمام چې کوم دی اختلافات ختم کړي، اتفاق به راشي. راځئ که چېرته کې وروڼه او خویندې په خپلو کې جنګ جګړې ډېرې زیاتې کوي، په خپلو کې روان وي او موږ غواړو چې دوی په خپل منځ کې اتفاق اتحاد نصیب شي. د هغې دپاره به دا وظیفه څنګه کوو نو د دغې وروڼو خویندو چې کوم دغه وي مور او پلار وي نو مور او پلار دې وله دا وظیفه راونیسي د یا جامعو. دا به څومره کوي بې تعداده به کوي، یعنې چې د ده په خولې باندې هر وخت دا وظیفه شروع وي یا جامعو یا جامعو یا جامعو په ناسته ملاسته ولاړه په هر حالت کې. دویمه خبره چې کله هم دوی دغه کوي وظیفه کوي نو ډېر ذهن کې دا خبره حاضر ساتي چې دا وظیفه زه د دې لپاره کوم چې د وروڼو خویندو په خپل منځ کې اختلافات ختم شي، اتفاق راشي. دا ذهن کې په تصور کې دا خبر راولي انشاءالله په لږ وخت کې دننه به د دوی په خپل منځ کې چې کوم دی اتفاق راشي، اختلافات به ختم شي. یا د یو خاندان خلک دي او هغه خواره واره تللی دي نو که د دغې خاندان چې کوم مشر دی هغه والا دا وظیفه راونیسي د یا جامع دا وظیفه انشاءالله د هغې خاندان په خپل منځ کې اتفاق اتحاد نصیب شي او دشمن ته به بلکل یو چې کوم دی موټی وي. یا یو کس دی او د هغو نه څوک ترې خفه دي او دوی غواړي چې دا ما سره دوباره پخلا شي د هغې دپاره هم که د یا جامعو دا وظیفه راونیسئ نو انشاءالله چې هغه کس په رب العالمین چې کوم دی مهربانه کړي ده سره به دوباره بیا پخلا شي. نو محترم یا جامعو دا د الله جل جلاله یو ډېر زیات مبارک نوم دی. نو دا وظیفه بلکل تاسو کولی شئ د دې وظیفې تاسو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل جایز پیدا اخیستلی شي.